او بخونکي څښتن تعالی په نامه سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله سي ټول روغ رمټ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې په تیره ویډیو کې شاګردان عزیز ما در ویدیوی قبلی 5 لوست زده کړل. درس 5 را یاد گرفتیم چې ترافیکی لارښوونې وی، نشانه های ترافیکی یا هم راهنمایی های ترافیکی بود. موږ په دې باندې پوه شو چې موږ دوه ډوله ترافیکی نښانې لرو، دو نشانه های ترافیکی داریم، یو لوحه او بل هم څراغونه، یک لوحه و دیگه هم چراغ ها. موږ په دې باندې پوه شو چې موږ څه ډول له یو ځای نه بل ځای ته له د سرک له یوې غاړې نه بلې غاړې ته تیر شو. ما این را یاد گرفتیم که چگونه میتونیم که از یک طرف سرک به طرف دیگه سرک تیر شویم، کدام قوانین را مراعات کنیم. بل دا چی دیگه این که مو محاوره هم ولوستله، یک محاوره را هم با هم کار کردیم او زده مو کړل چې د کور ادرس څه ډول واخلو و یاد گرفتیم که آدرس خانه را چگونه بگیریم. نن راځو امروز میاییم او شپږم لوست لولو. شپږم ششم لوست درس د نیالګیو نهال، کینول، غرس کردن یا شاندن. غرس کردن نهال ها تاسې په انظور کې وینید، شما در تصویر میبینید که مردهای زیاده هستند و میخواهند که نهال غرس کنند. هدف ما از این درس چی هست؟ د متن سملوستل، درست خواندن متن، لیکل نوشتن متن، د نیالګیو د کینولو پر ګټو پوهیدل، فهمیدن به فواید نهالشانی، ای که آیا نهال فایده داره که ما غرس کنیم نهال را یا خیر. بل دا چې دیگه این که موږ او تاسو په پښتو ژبه زده کړو، زبان پښتو را یاد میگیریم، د نیالګیو په اړه په پښتو ژبه خبرې وکړو، در مورد نهال ها به زبان پښتو صحبت میکنیم، نوی کلمه به زده کړو، کلمات جدید را یاد میگیریم او همداسې خسته جمله به هم زده کړو، جملات زیبایی را هم یاد میگیریم. پوښتنی سوالات، پوښتنی سوالات ستاسو په فکر شما د نیالګیو کینول، غرس کردن نهال ها څه ګټې ولري، چی فواید خواهد داشت؟ یعنی به نظر شما غرس کردن نهال چی فایده داره؟ که په یوه سیمه کې اگر در یک منطقه اگر در یک منطقه ونی نوی درخت نباشد، ونی درخت یا درخت ها نباشد، چه زیانونه به رامنځته شي؟ چی ضررهای به وجود خواهد آمد؟ زیانونه، ضررها. هر سیمه، هر منطقه د ونو په کینولو سره با غرس کردن درختان سمسور او ښکلي کیږي، سرسبز و زیبا میشه. سمسور، سرسبز، ښکلي، زیبا. سیمه، منطقه، ونو، درختان کینولو، غرس کردن. هر منطقه با غرس کردن نهال ها سرسبز و زیبا میشه. در کدام سیمه، منطقه، در کدام منطقه چی که میوه لرونکي میوه‌دار او و به میوه ونی میوه درختان به میوه ډیری زیاد وی باشد. په کومه سیمه کې چې میوه لرونکي او به میوه ونی ډیری وي، در کدام منطقه که درختان میوه‌دار و به میوه زیاد باشد، لمیوه از میوه هایش د خوړلو خوردن او لرګیو و از چوبهایش د سون او تعمیراتو په برخه کې برای سوخت و برای تعمیرات در بخش تعمیرات کار اخلی، کار میگیرند. یعنی در جایی که این درخت ها زیاد باشه، از میوهش برای خوردن، از چوبش برای سوختاندن و یا هم تعمیرات استفاده میشه. مثلا شما فکر بکنین که خانه ها را که وقتی جور میکنین در سقفش چوب میندازن، درست است؟ پس ما میتونیم که در تعمیرات هم از اینا استفاده بکنیم. ما باید په پسرلی در بهار در بهار میوه لرونکي میوه‌دار او و زینتی یعنی که زیبایی و زینت و زیبایی شهر نیالګي کینو نهال غرس کنیم. ما باید در فصل بهار یا در بهار درختان و یا هم نهال های میوه‌دار و زینتی غرس بکنیم. در تصویر که شما میبینید کلا درخت های زینتی هستن.
دغه راز همین طور د وچو ونو بجای درختان خشک وچ و خشک بجای درختان خشک نور دیگر نیالگی کنیم و نهال غرس کنیم. بجای درختهای خشک نهال دیگر غرس کنیم. هم دغه ونی همی درختان او زنگلونه دی و جنگل ها هستند. همی درخت و همی جنگل هستند چی که سیلاب ها، بادون و شمال ها و طوفان ها او ناروغی و مریضی ها مخنیوی جلوگیری کوی میکنند. همین جنگل ها و درخت ها هستند که از سیلاب ها، بادها، طوفان ها و مریضی ها جلوگیری میکند. فعالیت ها یک گفتگوی خورترک داریم در اینجا. لومړی زده کوونکی شاگرد اول د میوه لرونکو نیالګیو کومې ګټې لري؟ درختان یا نهالهای میوه‌دار چی فایده داره یا کدام فواید را داره؟ دویم زده کوونکی شاگرد دوم جواب میده د میوه لرونکو نیالګیو کینول غرس کردن نهالهای میوه‌دار سیمه منطقه سمسوروی زیبا میسازه، منطقه را زیبا میسازه، هوا پاکوی، هوا را پاک میکنه، میوه تری لاست راځي و میوه به دست میایه ازش. کله مو گاهی هم کومه میوه لرونکي کدام میوه دار او یا بی میوه نیالګی کینولی دی و یا هم نهال بی میوه غرس کردین، گاهی ای کار کردین یا خیر؟ هو بله، پروسږ کال پارسال ما او ښکلا په خپل کور کې د خانه خود د مڼو دو نیالګي کینول، دو نهال سیب را غرس کردیم او همیشه اوبه ورکوو و همیشه برش آب هم میتیم. لغت و معنا: کینول، غرس کردن یا شاندن، سیمه منطقه، ښکلی زیبا، سمسوره سرسبز تر و تازه، پلوری میفروشد. دا اوس زموږ او د تاسې لوست ای بود درس ما و شما. نن موږ راغلو او د نیالګیو په هکله مو درس ولوستل. در مورد نهال ها درس خواندیم دا چې موږ باید نیالګي کینوو، ای که ما باید نهال غرس کنیم او دغه نیالګي د انسانانو لپاره اکسیژن تولیدوي. این نهال ها برای انسان ها اکسیژن را تولید میکنه. که چیرته موږ یوه ونه پرې کوو، اگر ما یک درخت قطع میکنیم نو د شپږو انسانانو ژوند اخلو. پس زندگی 6 نفر را میگیریم، چون یک درخت طبق تحقیقات که صورت گرفته یک درخت به 6 نفر اکسیژن تولید میکنه یا اکسیژن میده. نو موږ باید نیالګي کینوو، پس ما باید نهال غرس کنیم ترڅو هیواد مو، کشور ما، منطقه ما، کور مو، خانه ما سمسور، سرسبز، ښکلی، زیبا او روغ وی و سالم باشه. اگر درختی زیاد داشته باشیم پس اکسیژن زیاد است، هوا پاک هست، چټلي کم هست و ما سالم می باشیم. نو که چیرته پوښتنه لري، پس اگر سوالی دارید کولی سید کامنت په برخه کې له ما څخه وپوښتئ. میتونین در بخش کامنت از ما بپرسین. یا ښه وخت او ښې چارې.